السلام علیکم قدرمنو کتونکو صابر جان یم امید ساتم چې خوشحاله وي. قدرمنو کتونکو دا یو زنانه ده چې د کوم ځای سره تعلق ساتي تاسو ته په دې ویډیو کې پته ولګي. دې سره چې کوم ظلم کیږي نو حکومت له دا پکار دی چې دې خبرې بالکل د دې اکشن واخلي، ځکه چې بیا انسان داسې غریب شي او د هغوی سره داسې ظلمونه کیږي نو پکار ده چې د معاشرې خلک هغوی سره ودرېږي، د قانون هغوی سره ودرېږي. خو دا د قانون نه ډېره زیاته ګیله کوي، دا د حکومت نه ډېره زیاته ګیله کوي. نو څومره هم اعلی حکام چې دي هغوی دې دا ویډیو ضرور وګوري او په دې ویډیو باندې ضرور اکشن واخلي. خوشحاله راته اوسئ. سهار ما د دغه کې کیسهخانه کې بابو مسافرخانه ده، ما ورکې پناه غوښتې وه. ما دغه کولو چې زه خیر دی یو شپه به زه بیمار یم نو ما د شپې ځای نه و، د مسافرخانې نه یې راوویستم، د هغې خلاف نه ډي سي اکشن واخیستو نه پناهګاو خلاف څه کاروایي وشوه. نن چې ما د مسافرخانه کې په 300 روپۍ شپه واخیسته، دلته کې بابو مسافرخانه ده او کامران نامه ده، هغه د خلکو عزتونو ته لاس چې هر ښځه خو داسې بې عزته نه وي که نه. پولیس والا زه ټول نه یادوم چې ټول بد دي. دلته چوکۍ کې یو ناست و، هغه له زه راکوز شوم، زما زوی ډېر زیات وهلی دی، دا دی ناست او یو وکیل ورسره وي، د غلا دعوه پرې واچوه په دې ماشوم زوی باندې، وایي چې ټول عمر کې جیل نه رونځي او وی غیب یې که، وایي مور هم بله غیبه که او دا زوی هم بله غیبه که. پولیس والا ته وایي چې پته یې ولګي. نو نه ما ته د پناهګاه ډي سي انصاف راکړو، عدالت حکم ورکړی چې پناهګاه کې به دا ساتئ چې د دې تاریخونه ختم شي، نو دا به هله پناهګاه نه روځي. نو ما ته نه د سر چت تر اوسه میلاو دی او نه ما ته انصاف میلاویږي. او دې شمس دا ایسچو دی که انچارج دی، ده زما ریپورټ وانغوستو او زما په زوی تشدد هم وکړو، د غلا دعوه هم پرې وکړه. نو دا ماشوم تاسو ګورئ دې غلا کولی شي، وایي چې د موږ نه پکې پټ کړه او دې جیل ته ور واچو، 10 کالو دپاره یې ور واچو. نو تاسو ما ته انصاف ووایئ چې نه مسافرخانه کې موږ له د سر چت راکړئ نه دلته راکئ. ډي سي له لاړم، هغه ته مې کمپلین وکړه، هغه هم پیس کاروایي ونه کړه. نو زما کیس چلیږي، میډم رخشندنا سره هم چلیږي، نه عدالتونو والا ماله انصاف راکوي او نه دې کې چې مسافرخانو کې په بیه شپه وغواړي 200 روپۍ 300 روپۍ شپه وغواړي، نو هغه دې عزت نه کړي. دا د کومې دنیا انصاف دی چې دا مونږ سره کېږي او دا ماشوم بې اعتنا غیب کړي. نو چې زما باندې هر څه وشو، زما زوی باندې وشو، نو کامران او دا ایسچو دا شمس دا ذمهوار دي، هغه راله نه اف آی آر او نه څه کړي. دې زما عزت ته هم لاس اچولی، نو زه څه وکړم؟ زه خو یوازې ښځه یم چې ما د بې عزتۍ کارونه کول، ولې زه داسې کوم؟ در په در ولې زه لوغړېږم؟ ما ته عدالت حکم ورکړی، د عدالت هم نه مني او اوس وایي دا ماشوم تېنه غیب کړ. دې تاڼېدار ما باندې ځان مات، نو زه څه وکړم؟ انصاف په تاسو.